مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله متعلق میں اوریدلی دی کہ درس نہ پس درس نہ بفارغ شنو ہر روز بے اللہ تا توبہ استا شیطان انسان تا دا سوچونو فکرونو راچے نو نیت بخالص کے پیسے کے گٹے دل تک پیسے دی زمونږ د مدرس بس تنخواهی ټول نغټ مدرس او لوی تنخواه به 3,000 3,500 نو چپړاسي تنخواه نن سبا 6,000 روپۍ په جومات کې د لوی نغټ امام تنخواه به څو یا به 1,000 روپۍ یا 1,500 روپۍ وي دا به غټه تنخواهی نو په 1,000 او 1,500 روپۍ باندې څوک ګزاره کوي چې نشي نو که مقصد د پیسې ګټلې ته تجارت لار درته شته که مقصد د پیسې ګټلې د دنیا ډېر څیزونه درته شته پیسې بدل الله راولي او قسم په الله د بخاری په مخ کې درته قسم مې وخوړم چې ته ځان د الله که پیسې بدل الله راولي په دروغ قسم درته نه خورم رزق او دولت به دې ښکول راځي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راستو طارق رئیس صاحب لیکلي دي یو سړي ولا پیسې راوړي بلا روپۍ ورته راوړي په دې څوک وي په طالبانو وویشه هغه د کشف خاوند په دې په خپله وویشه نیت دا سړي ټیک نو ویسه وی نه بس لاشه ته ویشه سړی راووته غټې روپۍ وې غټې هغه وی زه ګورم چې اوس یې لیکنه نو پڼې بار پرتې وې پیزار کې هغه پیسې په پڼو کې ورته واچولې او غلی یو ځای کې پټ شو چې زمانه خو دې نه اخیستې اوس مې ورته پڼو کې کېښودې چې ته راوځې څوک بني دا به وچتې دې چې څنګه راغی او پیزار کې خپه منډله خپه پکې نه ځي چې ویې کتل هغه روپۍ ورته په هغه پڼو کې اچولې هغه پڼې یو څنډلې په هغه ځای روپۍ ته یې وغورځولې دې خبره کې مې غرض دی وی اے ګنده ماله چې څوک در پسې منډې وي د هغه نه تښتې او چې څوک دې نه قبلوي د هغه د پیزار سلامونه کوي د هغه د پڼو د پیزار سلامونه کوي رزق خو الله مقدر کړی دی چاله چې څونه مقرر دی هغه به او دا زمونږ ایمان دی چې دا فیصله هم ډېره مخکې شوې ده ستا او زما د پیدایش نه مخکې شوې ده رونو خبره مې دې پورې کوله چې نیت دا مه کوه چې ما ته د خلک لوی عالم او لوی مولا ووایي نیت دا مه کوه چې زه ډېرې پیسې وګټم نیت دا مه کوه چې زه دې په یو لوی جامع مسجد کې خطیب او امام صاحب تقریرونه دې کوم نه د الله د رضا دپاره چې الله راضي شي او د الله د کتاب د قرآن و سنت او د هغې د متعلقه علومو خدمت وکړو او غټ مقصد د الله رضا دی یو به دا نیت درست کې راځي داسې د بعض انسان په نیت کوم غیر اختیاري سوچونه فکرونه راځي انشاءالله هغه به الله عفو کوي د قصد مراتب دی مراتب القصد خمس ابرته انشاءالله بیا خپل مقام کې ذکر کوم غیر اختیاري انسان د وس نه بعد چې کوم راځي هغې باندې به رب العالمین درته هیڅ قسمه مؤاخذه نه کوي خو قصدن دا نیت مه کوه یو نیت شو دویم څه شی دی تقوا ځان کې به تقوا پیدا کړي امام بیضاوي رحمه الله خو د تقوا یو څو مرتبې ذکر کړي اتقاء عن الكفر والشرك هغې نه ځان ساتل ګناهونو نه ځان ساتل صغایر کبایر یا هغه څه چې حایل دي ستا او د الله په منځ کې هغې نه ځان ساتل او بعض علما وایي چې د خلاف مروت امورو نه به هم ځان ساتي دا هم د اصول حدیث یو مبادیو کې درته انشاءالله زه د هغې بیان کوم دا یو معترضه جمله پکې منځ کې راغله د اصول حدیث د مبادیو دپاره ما یو وړه رساله لیکلې ده 9 کالونه مخکې د هغې نوم دی الفوائد الاصولیه ابا موږ باقاعده مستقل وایو کتابي شکل کې به وایو ځکه زموږ د دوره حدیث به نه خله چې سارونه ما نه یېره خلي نو د دوره حدیث نه طالب علمانو خو اصول حدیث ته موږ بلکل نه یو خبر دورې نه فارغ چې د حدیث د مصطلحاتو نه نه خبر شاذ تپوس کې معلل تپوس کې حدیث صحیحت معنا نه وردی صحیح موږ د پښتو کې ورته صحیح وایي دي ته صحیح وایي او ضعیف کې د پښتو کې ورته موږ کمزور دي ته ضعیف وایي نه خبر طالب نه امتحان اخیسته مې متفقون علیه څه ته وایي چې مولیانو پیسې پاس کړي یو طالب نه مې تپوس شرجامي هغه ورځو کې ما ښودله هغې کې راځي وخالف سیبویه الاخفش ما دا سیبویه کې د هغې ضمیر چا ته راجع وي چې
چا به خپل تراجي او چا به سی بوې تراجي طالبان غور قسمه بهر کیف نو دا مبادی مونږ باقاعده مستقل وایو ټول مصطلحات چې څومره دي بالاختصار ما یو ځای کړی دي او بیا دا یو رساله مو لیکلې ده الفوائد الاصولیه نو دا زما ما خپل نه چاپ کړی بل یو دغه د مونږه یو دغه د رحمانیه کتابخانه ولاغي چاپ کړی ده ما پرونه غته ټلیفون وکړ نو چې کوم د دوره حدیث طالب علمان غدا خامخا واخلې ها د اصول حدیث مونږ دی ویل نو شرع نخبه الفکر دی هغه هم څوک وسوي او څوک نه وي او که څوک یو من لاغې نه زده کړی راګرانو حافظ ابن حجر هغه نه ما دې کې اخذ کړی نو بهر کې دا فوائد اصولیه بس تاسو په ټولو کتابونو کې مونږ د درسي وایو درسي نو دا مې ځکه چې دوره حدیث طالب علمان بیا به پیښور ته دی ورپسې نو دا هغه ته ما ټلیفون کوی راوړی دی نو بار هر یو طالب ځان سره دا واخلي ها بار پراتی الفوائد الاصولیه بهر کې فرونو خبره مې دې پورې کوله چې یو خو نیت شو دویم تقوا نو بعض علما لیکي چې تقوا د هغې څیزونو نه بام ځان ساتي چې کم د مروت خلاف دي دا د طالب دپاره ویم بازارونو کې به خوراک کاک نه کوي که کوې نو چې ته دننه په هوټل کې پرده کې به کښېنې کوې چولو والا تال ته به ملا نه کښېني او طالب چې بار ورته په میدان باندې کښېني او په کټکي ورته کښېني غټ پټکې په سر کړي 15 ګزه د دې خلاف مورت امور نه مزان ساتي لوس سر به نه ګرځې مولانا شبیر احمد اصبادي رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الملهم کې لیکلی دي د ثقه لپاره دا شرط لګولی دی چې دی به عقل او شر په بازار کې نه کوي او دی به لوس سر نه ګرځي د عالم د علماء خپل یو مقام دی سیګرټ نه به ځان ساتي چیلم نه به ځان ساتي د دې نه به مکمل ځان ساتي نسوار به دننه توبه وباسي په پکې کې ما بعض علماء مباح دي وفلان دي وفلان دي زما پرېس قطعا حرام دي لکه مبالغه مې وکړه خو خیر نسوار نه ځان ساته کټه کوټکڼې بعضې طالبان ته په جومات کې ښودي او په هغې کې صاحب نسوار توکي یو خوا خو نبي علیه السلام فرمایي اوږه پیاز کچه چې د خولې نه بدبویي بودي نو مې استعمالوه حلال چیز دی جومات ته چې دی او بل خوا غټ د چرګې سوټه په خوله کې اچولي او جومات ته ننوځي ما یو طالب ته مې نسوارو دم درته ښیم چې په څه به دې خلاصېږي خوشحاله شوي دم راته وښایه چې دې خلاص شو نو تاسو ته مغه دم ښیم ښه که څوک نسواري طالب پکې دم درته ښیم چې ځان به دې ساتې دم یې دا دی چې د چرګې سوټه ځان ته را مستحضره کړه بس هغه له دې کار وکړه دې څیزونو نه ځان دا خلاف مروت کارونه دي عوامو سره غیبتونه او گپ شپ او هغه امور چې د علماو د طالب د جامع سره مناسب نه دي د هغې نه به ځان ساتي سپلو سره به جومات ته نه داخلېږي خصوصا زموږ د افغانستان طالبان نه دا یو شکایت راځي نو سپلو سره مونځ کولم جایز دي دا خبره نشته خو یو خبره درته وکړم یو خدای چې زموږ سپلی بوټان عموما هغې کې لاندې نه سوړې وي نو چې ته په لاره ځې نو هغې کې ګند دې نښلي تا ته به هغه ګند نی معلوم پکې به نښتې جومات ته به یې راګند نه کړې او دویم زمونږ په وطن کې دا خلک عیب ګڼي زمونږ او د افغانستان د جوماتونو منځ کې فرق دی افغانستان کې ما خپله وخت تېر کړی دی هغې نیغ راشي بار میداني او کوټې سره خوا کې سپلی وباسي او دننه کوټې ته نه کوټې د جومات د بعضې لپاره مختصر او زمونږ د خلکو د جومات چې کوم ځای کې دغه خښتې لګولي هغلته خلک تیزار وباسي او دننه کېږي نو طالبان وي دا جایز دي هېڅ شک پکې نشته په جواز کې موږ به شک نه کوو خو لږ زمونږ خلک ښه نه ګڼي نو تاسو دا مهرباني کوئ دې څیزونو نه لږ ځان ساتئ دریم څیز د ادب د طالب سره نیت تقوا او ادب د تقوا هغه نور مرتبې مې درته پرېښوئ طالبان خو به الحمدلله صغایر کبایر دي امور نه ځان ساتي ادب د ادب تعلق د یو څو څیزونو سره دی یو ستا تعلق د کتاب سره د کتاب ادب بچي دویم تعلق دی د جومات سره د جومات ادب بچي او دریم تعلق دی د استاد سره د استاد ادب بچي د دې دریو څیزونو به خیال ساتي ګوره کتاب سره تعلق دی
دا کتابونه کې تاسو سره دي، دا د مدرسې وقف کتابونه دي، دې کې تصرف منع دی. دې تعالی صرف دې درکړي چې ته پکې مطالعه وکړي، د استاد نه پکې زده کړي، په دې به لیکل نه کې، او که دې لیکلو کل فائدې څه شوه، کتاب دې خراب شو، کمزورې دې که ممکن د غیر مناسب نقطې پکې ولیکي، پوه شوی بنې د استاد نه، او دا تا نه پاتې شو، ته خو ته لاړې که نه، دا خو مدرسې ته پاتې شو، نو فائدې څه وکړه، لیکل به پرې نه کوي. او داسې به د دې استعمال کوي لکه د خپل کتاب، بلکې د هغې نه زیات، چې د دې نه پاڼې نو دي دا ونښتېږي. او موږ سره ګورې دا هم درته وایم کتابونه محدود دي، نو کومو طالب علمانو سره چې خپل کتابونه وي، ابه داسې نه کوي چې هغه یو جوړه خو را سره دي په جومات کې به ساتم، او بله جوړه کتابونه چې دي نو دا به دلته ما سره پراتی، دلته به کتاب نه پرېږدی، ځکه موږ بره چت کې سبق وایو، د هغې نه دروازه شته او نه یې ګیټ شته. دا بنی چې کتاب بدل تفروت او سار برازم سبق په پکې وي نه، که چا سره خپل کتابونه وړي راوړي، که ځای لري بل مرګري سره ګوري، او چې کوم کتاب مدرسې درکړه د هغې به پوره خیال ساتئ، پوره لحاظ به ساتئ، ادب به کوئ، بې ځایه به یې نه پرېږدئ، د اوبو نه به یې ساتئ، په ملاس ته مطالعه به نه کوئ، ها باید سړی ملاس د کتاب یې په ځان بره لکه رچتری راپور کړي، دا هم د کتاب بیا دلیل. دویم با ادب ساتي د جماعت چې کوم سره ستا تعلق دی یا د مدرسې، د هغې به خیال ساتي، دا ادب جماعت سره د ژوند دی، او مساجد بیوت الله د الله کورونه دي، د هغې به پوره لحاظ او قدر کوي. د جماعت د اشیاو چې کوم وقفي څیزونه د هغې به خیال ساتي. ستاسو تعلق ته د عوامو سره دی، شکر دی الحمدلله زمونږ د تورنزو ګردونوا عثمانزو مرزو خلک دا ښه خلک دی، دومره ګڼ شمېر سره طالبان په جوماتونو کې ساتي، زه خو ته ډېر خوشحاله یم. موږ د الله د رضا دپاره د مدرسو خدمت کوو، خالص د الله. او ګورې نن د حضور پاک مبارک د احادیثو افتتاح ده، د حضور پاک مبارک د مجلس شروع ده، نو چې د حضور پاک مبارک د احادیثو طالبانو له څوک ځای په جومات کې ورکړي، هغې له ډوډۍ ورکوي، زویم دی با انشاءاللہ العزیز د نبی علیہ السلام کامل امتی هم دغل چې تا د حضور پاک د احادیث مبارک و طالبانو له په جومات کې ځای ورنکړ. یو جومات نه شکایت راغلی، یو جومات نه، نو چې تا د حضور پاک مبارک د احادیث طالبان ځای نه کړل، وایي زه د نبي امتی یم، او زه به پیغمبر هم ځان قربانوم، او زه به د نبي د شفاعت امید لرم. قیامت پرس قدر نه تپوسو چې مخ په مخ کې ښه زما د احادیثو زده کړې چې کوم طالبان راغلي وو هغو تا نه پرېښودل، ته څنګه زما چتری لاندې راځې، وځه څه جواب به ورکړې. بعضې وړې خبرې ګوره ډېرې خطرناکې وي. الله دله قیامت پرس تپوسو کې چې دا غریبانان خو افغانستان نه راغلي، هلته خو هم پرې وطن روان دی، دلته هم خلک نه پرېږدي، او دا د لرې لرې وطن انګونه او کوهاټ نه او دیر نه یو ځای بل ځای نه راغلل د حدیثو زده کړې دپاره، او تا نه یو نوړی ډوډۍ وغوښته چې زه احادیث د حضور پاک مبارک زده کوم، ما له په جومات کې دی راکړه، ورته نه در کوم، زه وځه نه دې ساتم. الله له به د قیامت وروسته جواب ورکړي. په حضور پاک مبارک قربانېدل دا مطلب دی چې د هغه د حدیث طالب له ځای مه ورکوه. په حضور پاک مبارک قربانېدل دا معنا ده چې د هغه د حدیث طالب له ډوډۍ مه ورکوه. په خولې خو مونږ ډېر لوی چغې وو، مونږ د نبي هم امتیان او مونږ به ځان قربانو د نبي علیه السلام، او مونږ به د هغه احادیث دي، د هغه خبرې دي که چې نبي علیه السلام مبارک دا وفرمایل، نبي علیه السلام مبارک داسې کړي دي، د نبي علیه السلام مبارک داسې ژوند و، د هغې داسې حلیه مبارکه وه، د هغې داسې ښکلې عقیده وه. احادیث خو ټول د نبي علیه السلام نه ګیر چاپېره تاویږي، د هغې خبرې دي. نو چې کوم طالب مسافر راغی وطن کور هر څه یې پرېښودل او د حضور پاک مبارک احادیث زده کوي، زه مسلمان او د نبي علیه السلام عاشق به دی کې دی پې ځان قربان کړي، دا نه چې دله ډوډۍ بنده کړي، دا نه چې دی جومات کې نه پرېږدي، ډېر وروڼه د هغې په خپلو حجرو کې دی راچلي. نو چې دونه د قوم موږ سره تعاون وکړه، په خپلو حجرو کې دیره کړی، په خپلو جوماتونو کې دیره کړی د حضور پاک د مخه، نو تاسو باندې د جومات ادب لازم د طالبانو ګورئ، د جومات د پوړ به خیال ساتئ. باید طالب وي نه زه به د قوم له پوړونه در نه کوم بار کوم، دا قوم نه نه بار کوې، ته هم پې مونځ کې
دا خو د جمعات خدمت دی. دا بورقې به خیال ساتئ، بجلی به بې ځایه نه استعمالوئ، پکې به بې ځایه نه استعمالوئ چې په یو پکې د کار کېږي دوه به نه لګئ، اسراف دی او قوم پې خفه کېږي. د سبیل به خیال ساتئ، بې ځایه او دسماتې ماشومان، اکثر را واړه ماشومان بې ځایه او دسماتې کېږي، دې به باقاعده خیال ساتئ. او په مسائلو کې به ګوتې نه وهئ، تاسو زده کړې راغلي د جومات د امام سره او د کلي د عالم سره به هېڅ باتونه نه کوئ. علماء ته خو طالب اختلافي مسائل وغیره به بالکل نه چیرئ، خپل سبق به وایئ. زمونږ باباجي ما ته خبره کوله یو ځل د جمعې په ورځ باندې څه کار مې پېښ شو، یو طالب ته مه ووایي چې طالبه زما په ځای به سره جمعې مونځ وکړي. وایي هغه طالب ما سره خوشطبع او جومات کې وایي ما ته وایي چې مولوي صاحب ولې زه راته د هغوی نه هم زیات عمقل ښکاره شم څه. وایي ما ورته چې دا څه مطلب، تا ته خو جمعې مونځ وکړه. وایي نه زه خو د هغوی نه زیات عمقل نه یم چې د جمعې مونځونه دې کوم. وی بیا ما ته وی چې مولوي صاحب غوی دروازې خوراک کوي او د شپې پشخون وی چې کومه غیا دروازې وخوري نو د شپې هغه واپس کوي او دا جامې پې ړقوي. کتلي مو دي که نو دروازې غیا خوري، د شپې هغه غیا خولې ته واپس کی پشخون وی. نو وی که غوی دروازې مشخون شروع کی د لوږې به مړ شي، نو دا زما د غیا د خوراک او د علم د حاصلولو وخت دی. تقریرونه چې کله فارغ شم بیا پشخوندونه وم او تقریرونه به کوم. څونه هوښیاره خبره ده چې تا ته تر څو پټکې نه دی تړلی شوي، نو ستا د علم د حاصلولو دور دی. هر هغه عمل وکړه او هر هغه څیز نه ځان ساته چې ستا د علم په حاصلولو کې رکاوټ دی. علم زده کړه، خپل کتاب ګوره، بې ځایه مه ګرځه. زمونږ محتمم صاحب مولانا محمد نعیم صاحب تاسو ته هدایت درکړي د سبق د حاصلولو په دوران کې صرف او صرف د علم د حصول طرف ته متوجه شه چې زه عالم زده او خپل مطالعه کوه، خپل تکرار کوه، بل کار مه کوه. یو کس د یو جومات ته تللی او بل د بل جومات ته تللی او شنو چای پسې ګرځېدلې، هلته مې 500 چکلې. خیال دې راغی؟ دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، خپل سبق زده کوئ. بس دا ستاسو د غیا د خوراک د سبق د حصول وخت دی. نو د جومات به پوره خیال ساتئ، د امام به قدر کوئ. امام خو د قوم مشر د قوم مقرر کوي، کمزورې دی هسې نه چې امام باندې خپې ودربولې او بس هغه قوم پې بې اعتماده کې امامتی نه وباسي او ځای ونیسي. دا ګورې لوی خیانت دی. د امام به خیال ساتي، د کلي د خلکو سره به ښه رویه ساتي، هر هغه کار نه ځان ساته چې هغې پې خفه کېږي. داسې بس خلاصه به راته ده ووایم، وخت تېرېږي، خلاصه به ده ووایم چې داسې جون په جومات کې تېر کړي لکه زمونږ تېر ځل طالبانو چې تېر کړی دی. تېر ځل زمونږ طالبان چې د تورنګزو کلي نه تل نو په جومات کې ورپسې اکثرو جوماتونو کې خلکو جړل چې داسې وخت دی. نو دې کې بس څه فایده شي؟ د جومات احترام وشي، ادب یوه قوم به خوشحاله پاتې شي. نو د احادیث سره ستا دا تعاون شو، ځکه چې سار د قوم به وایي چې یاره مونږ لا لکه سخت کال بعضې خلکو په خپله سوال جوابونه وکړل چې مونږ له طالبانو وګرځېدو، خوشحاله پاتې شوي د مخکې طالبانو نه. نو دا د احادیث سره تعاون شو که چې څومره طالبان آینده کال کې زیات داخل شي او د احادیثو طلب کوونکي زیات تعداد کې راشي او ستاسو د وجې نه راشي، عجب ستا شو که د جومات احترام، د امام احترام، قوم سره ښه ژوند تېرول، اسراف نه کول، د جومات د څیزونو زیان به نه کوې. پوړ بار پاتې شو دننه که، مصله بار پاتې شو دننه که، دروازه بنده ساته. د خپلو ماشومانو چڼو خیال وساتئ چې هغوی د بېادبۍ د څیزونو نه ځان ساتي. درېیم به د استاد احترام ساتئ. ځان نه یادو، زه خو ستاسو غوندې یو طالب یم، مولانا صاحب تاسو زموږ سره دویم ملګری مولانا محمد فقیر صاحب دامت برکاتو، یا نور استادان، محتمم صاحب زمون عالم دی مولانا محمد نعیم صاحب. زما په مدرسه کې چې کم استادانو زما په وخت کې که زما استادان نم دی پاتې شوي دی، احترام مو هغه وخت د طالب مو د استاد دی، د استاد به قدر کوي. دا یاد ساته، زمون خلکو کې د استاد قدر نشته. زه د خپل سکول د استاد چې سکول کې انګریزي مې ته ویلې ده، سکول کې ماته انګریزي ویلې ده، انګریزي
او بیا هغه استاد 3 کاله 15 کاله زما په ترجمه کې شاګرد پاتې شوی دی ور ماته صرف انګریزي زده کړې د 2 ټکی او هغه استاد زما په ترجمه د قران کې 15 کاله غالبا شاګرد پاتې شوی دی زه احترام کوم دې ته نه ګورم چې د قرآن بیا تفسیر کړي ویلې دې ته نه ګورم اگر چې د ما خیال ساتي لري چې دمه د تفسیر استاد دی خو زما په سکول کې د انګریزي استاد په نه هم لسب کې زه اوسه پورې قدر او احترام کوم او په خضر نظر وته ګورم د سکول استاد د سیرت او د دین استاد دی هغه به احترام او قدر وکړي او زه د توې ما جناب چې یو محدث ته غالبا سفیان ثوری رحمت الله علیه دی وخت مینو بیر شکر یو محدث ته بیر شو د حدیث درس کو یو حدیث لست طالبانو توي دا حدیث بر تعالی خیم چې پاسه او دغه الک تمدیح کول کې طالبان پاسو له دغه الک تمدیح کول کې به اوه و دا حدیث ما د دې الک د پلار نو ورېدلې دا الک زما د یو حدیث د استاد وې د استاد د دوی بدون احترام کو ولکه 3 کاله 15 کاله شپږ کاله ترجمه وی حدیث دکی اس پروا نه ساتي استاد مولانا انظر شاه صاحب دارالعلوم حقانیت راغلی او تقریر یې کوي د شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه زویل مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله غي موجود ناس علماء زمون ټول موجود هغه تقریر کو په تقریر کې یو عجیب خبره وکړه وی ما د خپل مور نو لیدلی دا ما اوریدلی دي خزه ده مولانا انور شاه صاحب وی چې ما د خپل مور نو اوریدل وی ما ته یو دل تاسو کو چې مور دا زما د پلار کټ وی زمونږ د والد صاحب شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کټ اوس پروت ته په کمره کې وو مونږ په صادر بدلو د احترام خیال ساتو دا کټ خداغه د سنتو مخالف پروت دی اول سنت ناس ته خدای چې سړی شمال بسر کې جنوب تخفی کې قبله ته مخ کی او زما د پلار د کټ سر قبله ته سر دی مشرق تخفی دی دا ول وی مور مې راته و چې زه پړومبې شپراغلم نو کټ دغه څه پروت نو ما د سنتو چونکی والد سے شاه صاحب کو شاه صاحب دی اخو یو متکلم تیر شوی ده بدوی یو محدث نو ما ولاغه کټ د سنتو مطابق برابر وی چې دې څنګه رانه وته وی ما ته وی چې دا کټ دبل شپ ده وی ما چې دا خو ما سنتو مطابق د کټ برابر کړ وی چې دې خو زما د استاد کور د خپې میغه طرف ته راځي دون احترام ساتل شوی ادم چې چا کړی دی کنه غمونته ده کامیاب شوی چا چې بیا ادبی کړی دا محروم پاتې شوی لوی علماء کرام محروم پاتې شوی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کله شیخ الهند صاحب رحمه الله جیل تلال وګدا قصه د مختصر بکم دی ورپسې جیل ته په یو طریقه ځان ورسو د استاد د خدمت لپاره چې څنګه لاړه وې داغه د ګوتنو بیماری ودا کونډه به خوګې د شیخ الهند صاحب رحمه الله نو هغه خو یخو بنزغني یخو بو سره خدا تکلیف د دردونو نور زیاتې وی سحر وختي ورته ګرمه او پیش کړی چې صاحب دا واخله پدې چې خو ځکه پتا شیخ الهند صاحب خو دې نو غواړولې حسین احمد او د کوم ځای ګرمه کړی جیل کې خدا ګرم او تنظیم نشته او دا د انګريز جیل دی خو موږ له تکلیف راکول غواړي دا دې کوم ځای وی حضرت بس تاسو مکوي او تاسو ته بهر سار کې د ګرمه او پیش کو هر سار پس به ګرمولې اکوزه به راواغشته دروازه بنور ته کې خوله نور ته ګرم شي نو چې شپه راشي شپې خو بیا یخیږي نو د شپې به په صادر واچو او د خپل خېټه لاندې به ټول شپه کوزه پرتا و ټول شپه به په خپل خېټه د پاسه چولې و چې د ما د خېټه د بلاس ورځي چې د کوزه د تاو ختم نشي تا به خپل استاد ته وبپیش کړو وای کنه ته استاد سره سکه ادب چې دی کنه مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه چا ټوکړه راوړل د مدینه منورې نه مدینه منورې ټوکړه ولا راوړه کولې کړه اصلي وتوی صاحب دا خو د جاپان نه راغلی ده ټوکړه جاپاني و
وی مال د جاپان نه در راغلی، مال د مدینه منورې نه رااله او د مدینه منورې هوا پې لګېدلې ده. او د مقام ابراهیم سیلاب راغلی او لږ غوندې د مقام ابراهیم نه کاڼې رجېدلې و. اوله په تحفه کې چا راولېږه، نو هغه یې معده که رانجو کې ګډ کړ. وی صاحب دا خو کاڼې دي، دا تا رانجو کې ګډ کړ، سترګې به درته خرابې کړي. وی د مقام ابراهیم ذرات سے بہتر سرما اور کیا ہو سکتا ہے، دین بہترین انجب بل کم کی ہوئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ بمدینہ منورہ کی پسورلے نہ گردے دے اور پیزار بنا پختو کو دے احترام. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بدا حرم پا حدود کے او دست نماتا ہو، دا حرم حدود دا مدینہ منورہ دیر لری لری دے پوری اگا زیتا بوسط چی بالیقین بوتا دا معلوم ہو چی دلتا دا حضور پاک مبارک قدم نہیں رہتے دری التا بیوتا. یہ بزرگان ہو بری ادب گٹھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بطور سپلے نہ پخو کولے، طور سپلے پخو کول سے گناہ ہونا نا دا غی وقل سوچو یروی دا چے پخو کول دا بیت اللہ مبارک دا غلاف خم توڑ دی تو گناہ نا منگا کابر پخو کے منگا پخو کول. او زبر یو واقعہ در بیان کم دادا میشہ بیانو دا ما یو مرگری دا درس دیر قابلو ما سر سبقیو خصوصاً دے معقولات و کتابونو کی تقرار بے کونو دیر زیاد قابلو اللہ یو ذہن ورکڑو و حافظہ اللہ ورکڑو. او زبا پس خیدم ورطمائی کہ خدا دن با کم عالم جوڑی گی، دن با خدا یو لے علامہ جوڑی گی. آغا جناب اللہ جی بزہن خواری بے مپولا خدا شو چے بیادبی پکڑے رہ جاتا ہوا، استاد بے بیدای تنگو، استاد بے چیڑا، استاد بیادبی بے کولا مرگر سر بیدغا سے بس دغاونو لگ آزاد طبیعت سمودا ز راروانو پا ایک زمانہ دیو شوا قصہ خانے بازار کے چه قصہ خانے بازار کے راروانو یو سڑی نولی کمی سیو گدا چولی دی پرتوگی نستا قنی بیگی دما پی شک راغی میدا لکا دا طالب دی نخولی نمو دا پس مورید خو میرد گمان میداری که دا مغلی خدا تپوسم تینی چه پولی سڑی لیوانی او کورنی دیکھے گا خلق بندر داس غلی غندی ورنی دیشم ما تپوسم میرا که فلان کی خونے رہتے ہو قتل ویم او زیبو پی جندم ویتا فلان کی ایسا میں آو دویم خبر ادا ہوئی اوگیم روڑے روانے اخرا بو میں تا مخامق کے تخانے کی یہ اٹھل آگے تا موردن نکا ما والا پا دیکھ پر اللہ سنو پوزم پاتا کلا پا کرسے میں کینو او آگا اٹھل والا تا میں روٹے روڑا ہوتا میں فلان کی سنگے لگی دقی وقت کی آگا لیوان توب خشویو ما مولی غند جت کی را دی وی خیم وی تا فلان کی او آگا دا طالبہ زمانی دو سلور خبری مقللے سڑی لیوانی شوی ڈوڑے راو مورتا کی خودل آگا ڈوڑے خوڑل چی دو درین وڑے او خوڑی بیا پیغا لیوان توب راگی میز لے دیکا ورکڑا آگا لوخی موخی ارسا تویشو چغیو استو بار ور روان ما وی دادا بیا دا بیا سر دی لیوانی ما پخپل لیوانی دی بازار کی لیوانی گردی زیاد و تخفشم بار روتا ما ازمان دتا زپاس خیدم که دینا برب العالمین کم شخصیت جوڑای دا یعنی پا بازار کی لیوانی گردی بیا دبی بنا کرے دا کتاب دا جماعت دا استاد دا مشر دا علماء حتک با بالکل نکرے اتت لاندی بجون کے روے زمون اکابرو که منت دا قسم پا اللہ من کے تاریخ گورو دا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ او دارنگی دا نور و اکابرو تاریخ من گورو چی اغی دا خپلو اساتذو کم خیال ساتر دے ما زگوے مو مالی دے دے دا مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ دا حقانی دا منگ استازو محتممو او دا منگ شیخو دا اغا پا کوٹا کے پا بیٹک کے ما پخپل اغا کٹ او بستر لیدلی دا چی پا کم کے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ناستا کردی دا اغا بیٹک تراغلیو او پا اغا کٹ کے ناستا کردی دا اغا کٹ اقا سے برقرار پروتے دا پاسا پیو صادر اچھی اتی لڑکی چی خیرن کی بل پیچے اغی لگو چی نور اس دا سی شرعی امور ندیو نتا پا دی مکلفی دا اغا ادب و احترام دی دا معروم نو دری سیزون شو طالب دا پاس یاد بشی نیت تقوی ادب دا دری سیزون دی با پورا خیال ساتی
اختلافي مسائلو نه بالکل بازار ساتي خپل سبق زده کوي وخت او عالم د علم شریعت سره دویم کس عالم دی. عالم د پاره د دریو سيزونو ضرورت دی. الله عالمان جوړ کړ درې سيزونه پیدا علماء ته پاره ضروري دي. یو العلم بالمسائل چې په مسائلو د علم ته خو بل تدین راسي چې په مسائلو د علم یې الا بورسه چې په مسائلو د علم ني بل تبصور راسي. یو مسله د جمعې بیانې وګوره کتاب وګوره طالب ته درس کې د شپې نه مطالعه وکړه کتاب وګوره علم په مسائل بدقسمتين نن زموږ داسې حالات جوړ شوي دي په مسائل علم کم شوي دي خصوصا د افتاء متعلق پخوا به پر اخباراتو کې یو اشتهار چلیده گر بیٹی حکیم بنی اوس زبا دوی اما چې گر بیٹی مفتی بنی اور بناستی سلور میاشت درې میاشتو پس با امتحان لذي او کال پس به دا مفتی دا پوسټ ډیګري ورته ملو شي. نو ما سره فتوی موجود پرتی دي ځکه اکثر را بعضې رونه ولي کې مال راوړي ما سره یو اوسم یو دوه درې فتوی پرتی دي یو مفتی صاحب نه چا تپوس کړی دی چې خصیص صاحبي باندې قرباني کېږي که نه کېږي وی نه کېږي اندامونو کې فرق کم میراث مسائلو کې غلطي 1000 سال دی الگ یو استفتاء یو فتو طلب د نوشي الا جواب ورکوه چې تا ته پورا افتاء مفتی د پاره کوم امور شروط دي هغه نه خدان خبر کړه د مفتی سے محمد فرید سے دامت برکاتهم رب العالمین دی ورته روح صحت نصیب کړي پاک چار صدق او په جامعه کې او په حقانیه کې شل پنځیش کاله د احادیث او د فقه درسونه او نو مفتی اعظم ته جوړ شو لږ ممارست او تعلق او بیا لغونی او پټي د فقهاو د یواز ځانه چې د اردو فتاوی په الماره کې کېده ته مفتی نو دې کې بل خیال ساتي نو خیال بس دې نه فتنه جوړ شي خو نه به یو خبره وځي هغه خبره به غلطه سبب المولوی صاحب نه چاته پوس کړي هغه وی دا غلطه کړی دا بیا به په خپل غلطه ټینګي او لوی مناظره او مباحثه به جوړ شي مجادله به جوړ شي د دې زماني د ډیرو جزئی مسائل اختلاف دا غي بنا غوري په عدم علم نو یو دا چې العلم بالمسائل او دویم حکمت تبلیغ کی بد حکمت نہ کار اخلی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنہ جو دے کہ بدعت تے مثلا اچھا ختمے پس به ختمے کو تک نہ ختمے چاگیر خرے تو اور منڈا کے مرے نکلا کرو نہیں وہ خو تاگیر خرے دولے گو ټوټو پادر واره یو زیارت ته اور منډه کې بس داغې نه جنډیم کوزي کې او داغې نه شمیم کوزي کې بس ټوپونه پیوه او چاري چا رسکوره مناسب نه کې خلک به ته لیونی ده کرو حکمت سره خلک وبلا خلک پوی کې په دین باندې ور دې کوټه کې تیار دا خو پویګه تاسو چې د بدعت او د کفریات او د شرکیات الله قران حکیم کې د ظلمت سره تشبیه ورکړي او د علم او د ایمان تشبیه د نور سره ورکړي او د کوټه کې تیار د تیار ختمه پس به ختميږي تو کوتک چې کوتک براواله او تیار به وਹੀ ځان بستل کې او پټه تیار به ختمه نه کې پس به دا تیار ختميږي چې الته یو راکوډه شامل لګي ولا شمه دی لګو تیار په خپل ختمه شو نو کته بدعت رسومات دا ختمول غواړي دا تیارې نو د سنتو چراغ لګاو خلکو ته سنتو خایته نه نبی علیہ السلام موږ سره شته کنه دا پدې عمل کې د سنتو رانا ولګاو ټوټي غوندي سنت د ټوټي غوندي سنت رانا ولګاو ته ګوره چې تیار ختمي او کنه ختمي کې ظلمات به ختم چې تیارې به ختمي شي حکمت سره وکړه دی نشر چې کې طریقې سره بچي او دریم سیس کې د عالم د پاره ضروری دی صبر استقامت خلک وکنځلم درته کوي دهشتګرد بم درته وایي مدرسې ته بدیم د دهشتګردۍ اډوي جمعات ته بدیم دا نسبت کوي طالب ته بدیم دا نسبت کوي ته به صبر کوي صبر نه وکړه د علم په لار کې بخامخا دا سیزونه راځي د حضور پاک مبارک زندګۍ نقشې ته وګوره صحابه هغې ته وګوره صبر کوه خپل کار به کې
دا مطلب نه چې خپل کار نه به منې کېږي، خپل کار نه به نه منې کېږي، خپل کار کوه، خو په ایذاء الناس او په تکالیفو د خلکو به صبر. درې څیزونه د طالب دپاره زما په خپل ذهن کې دا زما خپل سوچ دی، او درې څیزونه د عالم دپاره دا زما ضروري دي.